د سپوږمۍ تر کلي. اوریدونکو سلام او شپه مو بخیر. د سپوږمۍ تر کلي خپرونه اورئ. د اراکوزیا په رڅپو او نن مو په خپرونه کې د ډمې او خبریال د ناول درېیمه برخه درته راوړې. په تېره برخه کې تر هغه ځایه پورې رسېدلي وو چې کله خبریال کوښښ کولو چې د یو داسې نڅاګرې لمبر پیدا کړي چې ناڅاپه د هماغه پخوانۍ نڅاګرې چې کله دی کور ته ورغلی و د هغه لمبر په مخه ورغی په موبایل کې او زنګ یې ورته ووهو، خو کیسه تر دې ځایه رسېدلې وه چې هغې ته یو بله نڅاګره ور په ګوته کړه چې ته باید د هغې سره مرکه وکړې او خپله ستونزه دې د دوی سره حل کړې. او کله چې دا خبریال په ډېر زحمت سره بیا د دوی تر تمځایه پورې راغله او د دوی هغه دیرې ته راغی او هلته یې هغه بله نڅاګره ولیدله، نو د دې ټولو سره سره دا ناول په هغه ځای خلاص شوی و چې خبریال بلاخره کیسه کوي چې ولې دغه ځوانه نجلۍ نڅا ته مخ کړی دی، څه ستونزې دي او دا ستونزې او دا کړاوونه چې اوس په دوی راځي او څه ورباندې تېر شوي او څه به ورباندې تېرېږي، زه یې په نننۍ برخه کې درته کوم. د سوات هوا ورځ تر بلې راښکلې کېده. ژمی خپل ځای ورو ورو پسرلي ته پرېښود. د ګیرې چاپېره غرونو واورې هم په بلې کېدو وې. د صبر ناجو نښترو ونو هم شین رنګ راپرېښی و. د سوات ښکلې سیمو ته د سیلانیانو تګ راتګ ورځ تر بلې په زیاتېدو و. زه او ناجیه هم د سیل لپاره له کوره راووتو. فضا هر خوا وږمه وږمه وه. هېچا داسې فکر نه کوه چې په سوات کې د وسلوال بریدونه کېږي او یا دې هم په دې شنې او ګلورینې سیمې جنګ وي. ډلې ډلې پیغلې ځوانان او نور د سیل لپاره راغلي وو. چا د غره په لمن او چا د غره په تړو کې اړولي وو. ځینو خو به په غټه تنه لوبې شروع کړې وې، خو ځینو به بیا سره جوړه جوړه ناست وو او کیسې به یې کولې. ما او ناجی هم د پیغلتوبه د زینې په لومړیو پوړو قدمونو ایښي وو. سینو مو نو ګلونه سپړلي وو. کله کله به چې د ځوانانو تر خوا تېرېدو نو له قصده به مو پلو ګډوډ کړ تر څو د پړونو د جوړېدو بهانه جوړه شي. د پړونو د جوړېدو سره سم به د ځوانانو سترګې زموږ په سینه نښتې وې. ټولو به داسې برګ برګ راکتل لکه چې جونې یې په لومړي ځل لیدلې وې. هغوی ملامت نه وو، ځکه زموږ نوی پیغلتوب او مستي داسې وه چې باید ځوانانو راکتلې وی. شاوخوا یو ساعت وګرځېدو، آخر د ساحل هوټل خواته لاړو. دا هغه هوټل و چې موږ به هر ورځ د همدغه هوټل ترڅنګ پکوړې خوړې. ډېر خوند به یې کاوه. له یو خوا له ګرمو پکوړو، له بل خوا د ځوانانو له زورولو مو ځانګړی خوند اخیست. کله خو به ناجیې یو نیم سترګک هم واهه چې بیا به هغه لیوني ځوان تر ډېره زموږ شا نیولې وه او په آخر کې به موږ څو کنځلې ور ډالۍ کړې. د پکوړو ریړۍ ته راغلو. موږ به لا په چوکیو نه وو ناست چې درې چټک ځوانان چې تازه یې ږیرې ښکلې وې او مخونه یې شنه راړولي وو تر څنګ مو کېناستل. د پکوړو والا شاګرد هم اول زموږ خواته راغی. ویې ویل څه راوړم؟ ناجیې وخندل. نو تاسو سره د پکوړو نه بغیر څه دي؟ شاګرد ځواب ورکړ چکني هم شته. ما پرې ورغږ کړ بس خبرې ډېرې مه اوږدوه، ځه یو پاو راوړه. شاګرد بې له کومې خبرې روان شو. ما او ناجیې به لا په خپلو کې خبرې نه وې شروع کړې چې د ځوانانو له منځه یو کس راغږ کړ څنګه موږ ته ست نه کوئ؟ ناجیې ور وکتل. ویې ویل تاسو په بلا ولې نه ولو چې ست درته کوو؟ ځوانانو په کټ کټ وخندل. یو وویل هسې ټوکې مو کولې، موږ پکوړې نه خورو او که بیا یې خورو نو د پکوړو په ځای کې خورو. خبره یې په همدې ځای کې پرېښوده. موږ هم غږ ځکه ونه کړ چې خبره بلې خواته تله. بس په خپلو پکوړو مو شروع وکړه. هلکانو خو ډېر اخوا دې خوا وکړل، خو
نور پر موږ غرض ونه کړ. پکوړې مو وخوړې او بیرته د کور په لور روان شو. څو ځله مې ناجیه منع کړه چې هلکانو ته برګ برګ نه ګوري، خو هغه له خپل عادت او د هلکانو له ځورولو مجبوره وه. بیا هم نه منع کېده. بیا یې هم د څو هلکانو ته سترګک وهلی و او د هغوی زړونه یې په سینو کې به لړزول. لا به کور ته نه ورسېدلې چې پلار مې په مخه راغی. سلام مو ورته وکړ. ویې ویل چې نن یې له پېښوره ډېر کلک او پخوانی دوست راځي، باید د ماښام لپاره ورته ښه تیاری ونیسو. زه خپل کور ته لاړم او ناجیه خپل کور ته. کور ته له ننوتو سره سم مې د مور غږ واورېد. سایرې چیرته وې؟ ما هم بې د کومې ویرې ځواب ورکړ. بازار ته وتې وم. هلته په سوات کې په ډېرو کورونو کې پیغلې یا نور سرتوري بې له کومې پوښتنې بازار ته ځي او راځي. دا کوم عیب نه ګڼي. نو ما هم د کومې ویرې احساس نه کوه. مور مې ویل نو بیا خو به دې ما ته ویلي و چې لږ سودا دې د ځان سره راوړې وی. ما یې د خبرې ځواب ورنه کړ او سیده کوټې ته ننوتم. هلته مې وړوکی ورور شاهد د فلم په کتو بوخت و. زه هم فلم ته کېناستم. ښایسته چې له ما کشر و له مور سره مې په اشپزخانه کې په کار بوخته وه. هغه هم د فلم لیدو ته ډېره لیواله وه، خو مور مې نه پرېښوده چې فلم وګوري، ځکه د مېلمنو د راتګ وخت و. باید د هغو د راتګ پورې هر څه برابر کړي وای. د فلم څو صحنې به مو نه وې لا لیدلې چې دروازه وټکېده. مور مې په ډېره چابکۍ سره له اشپزخانې راووته. دروازه یې خلاصه کړه. ویې ویل وایي سترګې مو روښانه، ایله پیله چې تاسو راغلی. د مقابل لوري نه هم یو څو خبرې وشوې او بیا له هغې وروسته موږ هم راووتو. مېلمانه چې یو ښځه، دوه ماشومان او یو د غټو بریتو سړی ورننوتل، مخکې له دې چې موږ ورته ستړي مشي ووایو، مور مې خپلې کوټې ته ننویستل. هغوی به لا ناست نه و چې مور مې راووته. ویې ویل هلې مېلمنو ته ستړي مشي ورکړئ. نثار خان د پېښور غټ خان دی، ډېره جایدادونه لري او د پلار دی ډېر کلک ملګری ده. زه او ښایسته هم کوټې ته ننوتو. ستړي مشي مې وکړه. د بریتو څښتن راته پورته ښکته وکتل، خو ښځې یې موږ دواړه په سرونو ښکل کړو. له کوټې راووتو. له راوتو سره سم ښایستې وویل دې سړي موږ ته څنګه رډ رډ وکتل. ما وخندل. ځواب مې ورکړ هسې عادت به یې وي. ښایستې زیاته کړه هو که نه، داسې راته برګ ما ویل لکه چې سم راکې ننوت. موږ دواړو ښه په کړس وخندل. مور مو راننوته. په غوسه یې وویل څه ماشومتوب مو جوړ کړی، هلته مېلمانه دي او تاسو خاندئ. نسبت ما نه بیا ښایسته لږ حاضر ځواب یې ویې ویل هسې مورې. څېره راولوېده. د دې پورې مو وخندل. مور مې د اوبو جګ په لاس کې له کوټې ووته. وروسته نو زما او د ښایستې ترمنځ د مېلمنو په اړه خبرې شروع شوې. ښې ډېرې خپلې درنې او د دوی سپکې مو وکړې. نن یې درېیمه ورځ وه چې هغوی زموږ کره وو. د سهار چایو مو وڅښل. له هغې وروسته مو هوډ کړی و چې مېلمانه به نن کالام ته چکر ته بوځو. د نثار خان سره خپلو الټو موټر و. یوازې ښایسته مو په کور کې پرېښوده او نور ټول مخ په مېلمستیا لاړو. په لار کې زما پلار او نثار خان د کاروبار په اړه خبرې کولې. مور مې هم د مېلمنې سره په خبرو بوخته وه، خو زما فکر ټول شا او خوا پرتو درو ته و. رقم په رقم سوچونه مې کول. کله به مې خپل ماضي ته ځیر شوم او کله مې خپل مستقبل مخې ته ودرېد. واده به مې کړی و، ښه لویه دنده به مې وه، لوی کور، بنګله، موټر او نوکر، دا هر څه زما په خدمت کې و. زه هم پیغله وم او دغو سوچونو ډېر خوند راکاوه. لا به د دې سوچونو لړۍ نه وه تمامه چې موټر یوې غاړې ته ودرېد. ټول له موټره راکوز شول. پلار مې له دوکانه مېوه راواخیسته او په خوړلو یې لګیا شو. ښه شېبه مو همدلته تېره کړه او بیا روان شو. خدای زده چې موټر به څومره سفر کړی و چې زما سترګې سره ورغلې وې. بیا نو هغه وخت راویښ شوم کله چې مونږ کلام ته ورسېدو.
هلته د لرګیو جوړ جومات ته هم لاړو. د هغې ننداره مو هم وکړه او بیا د مالام جبهې په لور روان شو. په مالام جبه کې مو په هوایي زانګوګانو کې چکر وواهه، خو په دې ټوله لار او چکر د نثار خان سترګې زما له موره بل خوا نه اوښتې. د موټر په شیشه کې به یې شاته راکتل. ډېره هڅه یې کوله چې زما له مور سره ډېرې خبرې وکړي، خو مور به مې هڅه کوله چې ډېره ونه غږېږي. مازدیګر مهال و چې بیرته د خپل کور په طرف روان شو. کله چې بازار ته ورسېدو نو نثار خان موټر یوې خوا ته ودراوه. ټول ترې راښکته شو. د جامو یو دکان ته ننوتو. ټولو ته یې جامې واخیستې. ما هم د خپلې خوښې جامې او پایزار واخیست او کور ته راغلو. شپه شوه. ټوله شپه مو په ټوکو ټکالو تېره کړه. د نثار خان ښځه هم که له رنګه یو څه زړه ښکارېده، خو په زړه بیا ځوانه وه. ډېرې د خندا خبرې یې کولې. نن شپه ناجیه هم زموږ کره وه، ځکه هغه هم د دغه شان تود ګپ ډېره شوقي وه. د سهار چایو به لا نه و څښل شوی چې مېلمنو د پېښور په لور حرکت وکړ. که رښتیا درته ووایم نثار خان به په ما هم ډېر ګران و، ځکه ډېر نرم مزاجه او خوش طبیعته انسان و. او بل دا چې بې درکه پیسې یې مصرف کړې. زموږ ته یې جامې او نور ډېر شیان واخیستل. پلار مې ویل چې د دوی د راتګ موخه یوازې زما سایره لیدل و، ځکه هغوی غواړي چې زموږ سره خپلوي وکړي. اوس خو نثار خان او د هغې ښځه په ما نور هم ګران شول. ما ته هغه د انسان په جامه کې یو فرښته ښکارېده، ځکه هغه دومره په نرمه لهجه خبرې کولې چې زموږ سره مې پلار په دې ډول ژوند کې نه وې کړی. په زړه کې مې ګوډې ماتولې، ځکه له یو خوا د هغه زوی په یونیورسټي یعنې پوهنتون کې و، او بل دا چې هغه ښه مالداره هم و. بس ټولو سل په سلو کې دا منلې وه چې سایره به د هغه انګور جوړېږي، ځکه هغه د تلو په وخت کې ویلي و چې زموږ کور یې ډېر خوښ شوی او نور به هره جمعه راځي. د یکشنبې رخصتي تېره شوه. ما به لا ځان نه اوسم برابر کړی چې ناجیه راننوته تر څو کورس ته لاړه شي. جامې مې واغوستې. هغه د چا خبره سرخي سپېده مې ووهله او د کورس په لور روانه شوه. لا به کورس ته نه و نږدې شوي چې موټر مو مخکې ودرېد. ناجیه ور وړاندې شوه، خو چې ویې لیدل هغه د ناجیې ملګری عثمان و. دواړو ورسره په موټر کې کېناستو. عثمان وویل څنګه چېرته به ځئ؟ ناجیې ځواب ورکړ چېرته چې ته ځې. د هغه په شونډو یو نری مسکا وځلېده. بیا یې ویل یاره زه خو نن مصروف یم، ګڼې ډېر خوند به یې کړی و. ناجیې په بیړه ور غبرګه کړه هو نو ته خو به غیر د عاشقۍ نه سل او زر کاره لرې. عثمان ښه په کړس خندا وکړه. ویې ویل بس اوس چې راته مړی هم پروت دې وي، ځئ چې ځو نن چکر ووهو. ناجیه مې وسکونډله، خو هغې ژر وویل پرېږده نن کورس ته نه ځو، راځه خوند اخلو. ما ډېرې انې بانې وکړې، خو ناجیې نه منلې. اخر هم عثمان موټر د بحرین په خوا روان کړ. که څه هم په زړه کې خفه وم، خو د کومې ویرې احساس مې نه کوه، ځکه چې څو ځله زه یوازې دلته راغلی وم. مور مې هم را باندې خبره شوې وه، خو څه یې راته نه و ویلي. ناجیه د موټر مخکې سیټ ته ور واوښته. کله به یې د عثمان له مخې موچي واخیسته، کله به یې د هغه لاس پر خپلې سینې کېښود، بیا به یې خپل لاسونه د هغه په ورنونو وهل، او کله بل څه. ما ته کټ مټ د یو هندي فلم صحنه رامخته شوه. په هغه کې هم کرینه کپور د شاهرخ خان سره په مخ کې سیټ کې ناسته وه. شاهرخ خان د کرینه کپور شونډې ښکلوي، بیا کرینه د شاهرخ خان له مخې مچې اخلي. ما هغوی ته ډېر نه کتل، ځان مې دې خوا هې خوا مصرفولو. دوی به هم موقع ته کتل چې به څوک نه و، خپل کار به یې کوه. له ما سره هم شیطان و. کله کله به مې د سترګو په کونجو کې عثمان او ناجیې ته کتل. بحرین ته ورسېدو، هوټل ته ورپورته شو. د هوټل کسان عثمان پیژندل. ډېر ښه ستړي مشي یې سره وکړل. عثمان یوه کوټه ونیوله او د خوراک څښاک نه یې هم فرمایش ورکړ. کوټې ته ننوتو. په کوټه کې یو د خوب تخت او یو سیټ کوچونه پراته وو. ناجیې وویل زه سایرې، ته به بهر چکر ووهې او موږ به هم لږ ګپ ولګوو. عثمان په خبرو کې راګډ شو. نه
دا که بهر ته ووته نو د هوټل والا بیا شک کوي چې یو هلک او یو جنۍ څنګه یوازې پاتې شول. ومې ویل څه شک؟ ناجیې په ځای د دې چې زما خبرې ته ځواب ووایي ویې ویل ځه نو دا به موږ ته نه ګوري، هسې هم دا زما د راز ملګرې ده. همداسې وشول. ما ټلویزیون چالان کړ او د هغو طرف ته مې شا ور واړوله او خپل ځان مې په ټلویزیون مصروف کړ. دا سمه وه چې ما خپلې سترګې د ټلویزیون په پرده ګنډلې وې، مګر غوږونه خو مې نه وو بند کړي. د هغوی ټولې خبرې او اوازونه ما اورېدل. په ذهن کې مې د هغوی خیالي تصویر جوړوه. کله کله به مې نفسي خواهشات را باندې دومره غالب شول چې شیطان به ویل ته هم ورجګه شه او له هغوی سره یو ځای شه. خو خیر دغې ډرامې نیم ساعت دوام وکړ، خو چې په دې پوهه شوم چې هر څه تمام شوي نو شاته مې وکتل. اوس نو هغوی د پخوا په شان نه وو، رنګونه یې سره وختي وو، اسمان نیم لوڅ و او ناجیه هم په بل حالت وه. کله چې هغوی ښه را په خود شول ناشته مو وکړه او بیرته د کور په طرف را روان شو. د هغې خوا نه عثمان موټر په ډېرې چابکۍ را روان کړی و. په ډېر کم وخت کې را ورسېدو. لا به د موټر نه و ښکته شوي چې شاهد ولیدو. هغه د کور په دروازه کې ولاړ و. اوس مې په زړه کې یو ویره پیدا شوه چې هسې نه شاهد کور ته کې ووایي چې سایره د پردي موټر نه ښکته شوه. خو خیر کور ته ننوتلم. له ننوتو سره سم شاهد زما مور ته هر څه بیان کړل. مور مې په ډېرې غوسې ویل هغه د چا موټر و؟ ما بلا ځواب لپاره شونډې نه وې خلاصې کړې چې ناجیې پرې ورمخ کړ. ترور هغه زما اخی و، زه یې کور ته راوړم نو سایره مې هم له ځان سره راوخېژوله. د مور د غوسې جوش مې په همدې یوې خبرې کېناست. نور یې هېڅ هم ونه ویل او د کوټې روانه شوه. له دې نه څو ځله موږ بحرین او یا مدین ته لاړو. اوس نو د ناجیې او عثمان یو ځای کېدل زما لپاره داسې نوې خبره نه وه. کله به چې هغوی یو ځای شول نو دا نه چې ما به یې یوازې غږونه اورېدل، کله کله به مې د سترګو په کونجو کې د هغوی ننداره هم کوله او خوند به مې ترې اخیست. ما هم په خپلو یو شمېر اندامونو لاس واهه. په دې راز زما او د ناجیې نه بغیر نور څوک نه و خبر. کله به چې عثمان راغی نو د ناجیې نه به ورته زه ډېر ورخطا وم. ما د دوی د هر اسویلي نه خوند اخیست. د دوی هر غږ به زما په زړه کې یو ډول پارونکې جذبه راپورته کوله. په خیال کې به د نثار خان د زوی سره ما هم همدا ډول کارونه کول. هغه به زما په بدن لاسونه کشول، زما شونډې به یې اوروئ، زه به یې په غېږ کې نیولم او زما له خولې به یې ډول ډول غږونه پورته کول. د پنجشنبې ورځ وه. د کورس له ختم سره سم د کور په خوا روانې شوو. کور ته له رسېدو سره سم مې د کور په مخ کې د نثار خان موټر ولید. په زړه کې مې د خوشحالۍ څپې ښکته پورته شوې. کور ته ننوتم، خو چې ومې لیدل دا ځل نثار خان یوازې راغلی و. مور او وړوکی ورور مې ورسره ناست و. زه هم ورغلم. ستړي مشي مې وکړ. د غرمې ډوډۍ ته مې پلار هم راغی. دا ځل نثار خان له ځان سره ډېر زیات سوغاتونه راوړي وو. موږ هم سوغاتونو ته خوشحاله وو. ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه. وروسته له ډوډۍ نه مې پلار او نثار دواړه بهر ووتل. د شپې بیا هم راغلل. دا ځل یو بل کس چې مارشال نومېده هم ورسره راغی، خو هغه شپه ونه کړه او وروسته له ډوډۍ بیرته لاړ. نثار خان زموږ کره 2 شپې وکړې او چې تلو نو زما پلار هم ورسره یو ځای لاړ. پلار مې 5-6 شپې هلته کړې وې، خو چې راغی دومره صفتونه یې د هغوی وکړل چې مه یې کوه پوښتنه. د هغه یې ډېر زیات عزت کړی و. پلار مې ویل چې زوی یې ډېر دروند انسان دی او دوی هم غواړي چې د سایرې رشته هغه ته وغواړي. دغه خبرې زما په زړه لکه د مرهم پټۍ لګېدې. ما ته به د عثمان او ناجیې هغه حالت را په زړه شو کوم چې ما په خپلو سترګو لیدلی و. نوی پیغلتوب و. انسان په خپلې ښې او بدې نه پوهېږي. ما هم دا هیله لرله چې د نثار خان زوی دې یو ورځ دلته سوات ته راشي او زه دې ورسره یو ځای ته چکر ته لاړه شم.
هغه زما له پیغلتوبه خوند واخلي او زه د هغه له زلمیتوبه. د سپوږمۍ تر کلي درنو مینهوالو د ډم او خبریال ناول دا برخه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې سایره به د خپل ژوند نوره کیسه څنګه کوي او چې څنګه یې نڅاو ته مخه کړې ده او څه به پرې تېرېږي په راتلونکې برخه کې به یې زه درته وکړم. نو تاسو ته ښه شپه، د خوبونو او خوشحالیو ډکه شپه. پاک کلام او مل او ملګری.